بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. زما محترم مسلمانان ورونو، من هغه اسباب ذکر کول چې د هغې په وجه باندې انسان له اوره بچ کیږي او د هغې په وجه باندې انسان د جنت والا ونه ګرځي، او څه اسباب ذکر شوي او د جنت د حصول او د هغې د حاصلولو ډیر اهتمام کول پکار دی، ځکه چې جنت د الله سبحانه وتعالی د نعمتونو مجموعه ده، او داسې نعمتونه پکې دي چې د هغې حقیقت د چا سترګو نه دی لیدلی، د هغې حقیقت د چا په زړه کې نه دی تیر شوی، د هغې حقیقت ډیر ناشنا دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: یقول الله تبارک وتعالى، الله سبحانه وتعالى فرمایلی دی: اعددت لعبادي الصالحين في الجنة، ما د خپلو صالحینو بندگانو لپاره په جنت کې داسې نعمتونه تیار کړي، ما لا عین رأت، چې د هغې حقیقت د چا سترګو نه دی لیدلی، ولا اذن سمعت، او نه د هغې حقیقت د چا غوږونو اورېدلی، ولا خطر على قلب بشر، لیدل او اورېدل خلاصه کوي، د هغې حقیقت د چا په خیال کې هم نه دی تیر شوی. نو زما عزتمندو، د داسې نعمتونو د حاصلولو کوشش کول پکار دی. د دې د وجې نه موږ هغه اسباب ذکر کول چې د هغې په وجه باندې الله سبحانه وتعالی انسان د جنت والا ونه ګرځوي، د هغې په وجه باندې یو مؤمن او مسلمان بنده د رب العالمین په رحم باندې د جنت والا ونه ګرځي. نو زما عزتمندو، هغه اسباب ډیر زیات دي. یو له هغه اسبابو نه دا هم دی: من مات له 3 من اولاده وصبر، هغه انسان چې د هغې بچی وفات شي، 3 ماشومان وفات شي، او دا په هغې باندې صبر وکړي، نو الله سبحانه وتعالی داسې مؤمن ته، داسې مسلمان ته دغه ښکلي جنتونه ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من دفن 3 من اولاده وصبر حرم الله عليه النار، د چا چې 3 ماشومان دفن کړی شو، 3 بچي دفن کړی شو، او د صبر وکړه او الله سبحانه وتعالی ته یې رجوع وکړله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حرم الله علیه النار، الله سبحانه وتعالی به د دې صبر په نتیجه کې دې انسان ته، دې مؤمن ته جنتونه ورکي او د جهنم اور به ورباندې حرام کړي. نو د چا ماشومان چې وفات شي او صبر وکړي، نو الله سبحانه وتعالی ورته جنت ورکوي. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې موږ او تاسو په خپل فضل و کرم سره د جنت والا ونه جوړ کړي، او موږ د جنت والا ونه وګرځوي، او هغه اسباب موږ ته آسان کړي کوم چې د جنت د دخول سبب ګرځي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.